واجب القدر علماء کرام اساتذہ عظام و طلباء کرام او د دې علاقې غیرتمندو مشرانو سپینګیرو ځوانانو امزولو ورونو الحمدلله د دې مدرسې محتمم صاحب د هغوی والد محترم او د دې مدرسې اراکین او معاونین دا یو علمی کورنۍ ده او ډېر با اعتماد خاندان دی دوی کی دا سلسله الله جاری او ساری ساتلی الله دې مونږ او تاسو بچی نیکان صالحان وګرځي حضرت قاری صاحب مبارک چې ال تراغله نو ما ته خبرو کړ پرندوی به تکلیف کړو چې مونږ تاسو بچو ول چې تاسو نوم مونږ سره په ډایری کې نشتا وای مونږ داسې خپو شو ما ویل یو ډایری په گاډي کې پرته او یو ډایری زما په دې زړه کې ده نستاسي ډایری کې چې کوم نامه لیکل شوی هغه زما په زړه کې لیکل شوی زب درزم او د ثواب په نیت په درزم دویم دې کې زمونږ د حج او اجي سبو منګه وی مدینه منوره کې ملاقات شوو یا بدلته اوس موجود یا بنوي بهر حال نوې بچنګي سره ما خبره کړې و ما کې یو چل دا چې مان نوم مهریږي او بل دا نمبر باندې نه پويږي نو بس ما غا د معاملې خبر د شاټیم سره ملو شو بیا ارسو بیا چې لاړ شو بیا نه هر صحیح شي ناغول نو بام زی تویل ما چې دوه نمونه سره دا سنم ولیکا قدر ته موبایلو کې نو ورته و چې د مدینه منورې د اجي صاحب والا جلسه او د مولوی صاحب د استادانو جلسه نو بیا باغوي پويږي وای ښا نو هغه دی ورته ویلو خو د مدینه منورې ذکر ورته نو کړي هغه ول تم موږ سره نشته موږ نامه نه لیکلي رښتیا نامه نه و ډایری کې رونو زدلته په یو مين راغله جناب مولوی صاحب محترم دا زما د صرف بوهایی استاد دی الحمدلله او چا چې خپل سند هیر کړي هغه خلقونه الله کار نه دی اغسته زما د فنون په استادانو کې دي زما ډمبه استادو د نما صرف بوهایی او مفید الطالبین ویل والحمدلله څنګه چې زما په زړه کې د امام المحدثین زینت المحدثین شہید ملت اسلامیہ محمد حسن جان مدنی شہید رحمت اللہ علیہ کم ادب دے نو اغا ادب بد دموی اغا ادب بد قاری گل زمان رحمت اللہ علیہ بنوی استازانو احسانات بنہی رو رونو کلچی امام بخاری رحمت اللہ علیہ تا اللہ دا دمر لوی عظیم مقام او منصب ورکڑے دکی دو خبریں وی یو امام بخاری د خپل نفس سره انتهایی مقابله کړی دا داسې مقابله به بل مثال منګه اونګورو چې د چا داسې یو مثال پاتې شوی چې هغه داسې مقابله د نفس سره کړی دا تاسو وایي دا څنګه مقابله ده عزیزانو امام بخاری رحمت الله علیه یو خبره دا و دویمه خبره دا و چې امام بخاری د دروغ نه ځان ساتلو بالکل به دروغ نه ځان ساتلو او دریم پکې بهترین صفت دا ده کله چې کوم استاد معذور شوی اے بیمار دے اے حافظ کمزور شوی دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بلاڑو استاد مبارک تبکے ناس ورتبه ویلی حضرت جی زدر احادیث تیرو ما
تورته وقتی دا یو استازی ضعیف تے بوڑا تقی صاحب دا واقعہ ذکر کری استازی ضعیف تے بوڑا دیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ورطا شروش احادیث ورطا شروع استاز غگنی ولے جاری حضرت جی دید پار راغلیم چت خوشحال شی تو خو جاڑی ولی جاڑے ورطوی اے بچیا دا پکم انداز چت لگی ما تا احادیث تیرے بیگا پا دغی انداز باندے تا دا احادیث عبداللہ ابن مسعود تا تیرول و بچیا دغ احادیث چت ما تا تیرے و بچیا بیگات خوب کے عبداللہ ابن مسعود تا لگے بیدر تا خوب کی اول چھ اے بچیا لارش او سبا دی دا احادیث استاز تا تیر کا نوی قسم دے چکم دے بیگا عبداللہ ابن مسعود تا خوب کی تیر کرو ہو بہو دی پا آغی انداز ما تا تیر کر بچی تا تا پتہ دا ما تا پوسو کو دا عبداللہ ابن مسعود نا پڑیر عاجزی انداز کے حضرت دا محمد ابن اسماعیل دا ابراہیم نوسے دا اسماعیل زوی دا احمد رور دا محمد ولی دمر خکول انداز کے احادیث سند سر ذکر کے او خطا کی گنا نوی عبداللہ ابن مسعود راتویل چی دی پخپل کلام کی دروغ نوی پخپل کلام کی دروغ نوی چاہتے تپوس کچھ حضرت تب دی استازان و برزی او دا دوبارہ ورطا احادیث تیرے دا سو وجدہ وی قسم دے زچ دا استاز مخی تکینم کم انوارات او برکات چی زما پا دی ذہن باندے اللہ را وری دا پا عام مجالسو کی پا عام محافلو کی نوی نو عزیزانو دا استازانو عزت او احترام بساتو لوی غم دا دے من کے چنن دے ثابت قرآن شریف یاد کو منگ تے احادیث یاد کو او سوا چی منبر تا اخاتو رنبے زمنگا دا زبان دا استاز پا عیبونو باندے شروع شی استاز کے دا عیب دے استاز کے دا عیب دے نو کم چاچ دخپلو مشایخو عیوبو تکتلی اللہ آغی جبو نمکار ندے اغسطے واللہ دا آغی قلم نمکار ندے اغسطے نڑنبی خبرت دا کم چرنو دا زما دا ادب زیدے افسوس دارے بیمارم پناستا پولاغ بیان نشم کولے گنی الحمدللہ زما چی دا قیدی بغدادی استازم ناستی زپا بیان کی کوشش کو مچ لگو کم مختصر کم او پا ولاڑے او کم خود تکلیف دے رہا دا زما استازان دی دویم دا علماء دی ستاسے دی علاقہ کی طول علماء زما دا سر تاجون دی خود دوسرا زمانگا نسبت پاتے شوئے دا یو پاک کل خاندان دی دا دی خلقنا فیدہ واخلی دوی دا زرنا مالدار دی غریبانان بوی مکان بے نوی کور بے نوی خزرون مالدار دی نیو خبر دا کم چھ دا اغی علماء اسرا تعلق جوڑ گئی چھ دا کم عالم زر مالدار ہے خدا دی زمان زرون مالدار ہے اللہ دی زمان دی زرون نا دا دا فقر خبر ختم کی چھ امیش منگم دا سوالون او دا تا می توقع کو نو اللہ دی زمان دارات لل دا حضرت سے دا ملاقات کو وجہ باندی تاسی و منگٹولو تا دا خپل رضا سبب اگرزی نو دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ مشغلہ دا خپلو اساتذی کرام سرا دادا چی خپل استازان بای آخر پوری مشغول و خوشحال ساتل نو خپل علماء با مشغول و خوشحال ساتو اللہ دی زمان دا دنیا پا گڑ گڑ کی دا دین کار واغستلے کی رازم خپل خبر تعزیزانو چند طلبائی کرام استاذ دی مدرسہ کی ختمون اکڑل طولو وی الحمدللہ محنت کشو آو مدرسہ کی سمرت طلباء دی حضرت بارہ طلباء حفظ کر الحمدللہ و ناظری والی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا 22 کسان زیتو کم دا حافظان او نظر خواہان جو شٹولو الحمدللہ کم خلق چھ دی خلق پا قدر او پا عزت پوی شوی دی
قسم دے اغوی دنیا کی بلا مشغلہ د ځان د پاره نه د پرې خودلې او د دې بچو په خوشحالو کې چې کوم خوشحالي پرته ده نو دا قرآن شریف برکه دا قرآن شریف برکه زبرای د دې خلقو په مشغله کې چې کوم سکون پروت دی دا د جهان په یو پارک او په یو باغچه کې او په یو مجلس کې نشتا کوم سکون چې الله د طلباو په مجلس کې خودلې ټول وای الحمدلله عزیزانو سرداری کونین باد کورنا تشریف فرماشو وفدنا براغلی و چار چاپی رب وفدنا ناستو زما محبوب مبارک براغے او د طالبانو مجلس کی بکے ناستو کل بید یون تپوس کولو کل بید بلن تپوس کولو یو زلید دو کون سردار راغے جبرائیل علیہ السلام تشریف فرماش اللہ اکبر دیو جن قاسم نانو توی رحمت اللہ علیہ زمان دے ٹھول دیوبند علماء و استاذ دے او لوی سڑیو خدای دیر لوی شام ورکڑ دا وقت دا زمانے نواب علی خان ورپس جواب راولے بولے ورطویلی جی تاس زمان کلی تراغلے زمان ملاقات تلگ راشے نو قاسم نانو توی رحمت اللہ علیہ طلباء و سرناسو کاغذ بانی ورطولی کل جی جیزا فقیر سڑیمو دا شاہانو د مجلس او د حلقې د خیل ساتلو ماس نقشه ذهن کې نشتا تاسو شاهان خلق یې کزه درشم تاسو د مجلس خیل به اونشم ساتلې فلهذا خپکیګه مو زه معذور یم سده خیل چې موږ بس وزدلتا د دې علاقې او ملک صاحب جواب راولېږي چې عبدالمتین الګ دا سره راتاو شو او به وکینو 15 منټ او هو تب زما په دې منبر ټوپونه وګوري اشه ډمبې ګم ورځي ګم بابا بيد الله خدای لك دسي برا ورپسې نبوزي بیا دسي برا ورپسې قاسم نانو توی رحمت الله علیه ته خطرانه الله دې موږ د علماء او د طلباء په مجلس قائم او دائم ساتي جبرائیل علیہ السلام چې کوم مجلس ترازی دغه مجلس فتح اوس موږ ته نه لګي دا د قاسم نانو توی نه تاسو پکار دی قاسم نانو توی رحمت الله علیه ورتخد پاس اولیکل نواب خانہ درتل شمنا استاد مجلس خیل ساتلے نشما استاد مجلس فکر زما پا ذہن کے جوڑ نہ دے اور تو اے دخ دے بندہ زما ڈیر یدیگی چی در سر ملاقاتو کم ارمان میں دادے چی تا سر ملاقاتو کما قاسم نانو توی رحمت اللہ علیہ ورطولی کل دخد پاس دوبارہ وی سوک چی دچا ملاقات دزی نو اغا ملاقات تا ورزی او کد ملاقات دا پارا چه سوک شوق لری اغی پور تراغواری ما تا دی جواب اولی کا واپس خطور اغی قاسم نانو توی رحمت اللہ علیہ ورطوائی زما بھی پر رب ذوالجلال قسم ہوئی چیز دا طالبانو دا حلقہ دا دنیا پا باچاہانو نور کومان سرداری کونین میرا آگئے تشریف فرما کی جبرائیل علیہ السلام دروازہ کی ولار دے پڑیر عجیب انداز کی جبرائیل علیہ السلام تر تازہ دے دیر اخلائی پا بدن معلومی گی دے انسان شکل کے راگ سرداری کونن ورتغال ورکڑلا ورتو اے جبرائیل امینا تو خدا سے ماں کل دروازی مخکلی دلے نہیں و جبرائیل امینا سا پیغام دے راوڑے ورتوی اید اللہ حبیبا اہم پیغام میں راوڑے ورتوائی جبرائیل وایا اے جبرائیل امین وایا ورتوائی اللہ رب العالمین او دا اللہ ملائک ستا پشاگردان سلام وائے جبرائیل امین تا سردار کونین امام الانبیاء جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگا تاسو درود بانے سے جواب رانو مارشاللہ خونا لگے دے نو کنی سے خما بخلق نشد اول دے بحضور پاک درود والی تاسو خسو غگم نبی سموئے صلی اللہ
بیا وای صلی الله زما ګوره د جلسې د تلو خپل یو سوچي یو چې را باندې څوک ګلونه شیندي ویم چې دا سر پې وغورځوم او یو دا په لاره کې روانې زنده آباد او زنده آباد زم دروغ وایي زنده آباد زنده آباد نشته دا زمونږ زنده آباد نه قاري صاحب مبارکه د وزیرانو زنده آباد جوړ دی دا خبره ابله ور دغه کې هم دا اپر دیر کې مې بیان یو کس راغلی و ډېر داسې هغه داسې ښه انداز کې و بیا مال خفه کېږم داسې ناست و چې مسکلو مال دا چې مونږ تاسو ته ودرېږي که نه مال دی دا پولیس والا خواران په روډ ولاړي چیک پوسټ باندې نو ورته اطلاع وشي چې پلانکې وزیر در روان دی نو خامخا یوه ګنټه نیمه ګنټه نور ته یا یخنۍ ته ولاړي خو چې هغې ګاډی را روان شي شپېلي هو ها ستا به دا یقین راشي چې د دې وسر د زړه نه مینه ده خپې ته هم طرف ورکوي او لاس ته هم داسې انداز سره چې هغه ګاډی تېر شي څه وایي خدای دې کور روان که تباه او برباد جوړ داسې ده که نه ده که نه که چا نوکري کړې هغوی ته پته لګي که نه دې وایي کور روان که مازغه دې راته تباه او برباد شي ګنټه تېره شوه ولاړو دې ته مصنوي ادب وایي څه شی اوس به ستاسو د ادب پته ولګي چې تاسو د محبوب څومره عاشقان یې زه به درنه دوه مطالبه کوم یو مطالبه خو دا ده چې زما په حبیب باندې شوق سره درود ووایي تاسو دغه رنګ لږ راویښ شئ جلسه ده جشن قرآن دی د هغې قرآن شریف ختم دی 70,000 فرشتې د فاتحې سره اسمان نه راغلي دي 70,000 نن د هغې ختم دی د قرآن شریف نن د هغې بچو ختمونه دي چاله بچې د رحمت فرشتو د رحمت وزرې خورولې نن به موږ او تاسې په دې نه خوشحالېږو نو په چا خوشحالېږو په دې مصنوي وزیرانو په دې خلکو مه خوشحالېږو قسم دې کدی وزیر د تاڼې نه راوباسي تا غیر قانون توب وکړه غیر قانوني کار دې وکړو تاڼې ته لاړې دا وزیر چې درشي نو کار دې سوچې ته راتللی یې لکه نو ته به جیل نه ما فرشتې وباسې که ما به وباسي ما دا لور در کړی ما جرم کړی اوس مې وباسه که نه دې شي ایستی ګورې ځکه قانون ته مقابلې ته جواب راکړي ورتلی شي پاسه طالب پاس نیغ ودرېږه دې خوا راشي دې خوا راشي ستا څه نامه مصور دا مصور قاری صاحب نه دی دا به انشاء الله دا په یو مقام ولاړي زه نه ویم زما خوله په کاڼو وولئ که ما د ځان نه ویلي شاه ولی الله صاحب وایي شاه ولی الله هم د ځان نه نه وایي هغې د عروه نه وایي عروه هم د ځان نه نه وایي هغې د مور د مؤمنانو عایشې نه وایي څه وایي عزیزانو مصور به ولاړي خلق برا روانی د چا پلاس کی با عمل ناموی خلاص باندې آواز بکی ها مقرؤ کتابیان اے خلق اگوری زما پلاس کی عمل نام دا اللہ بخلیم مصور بو سر لاس ملو کی نور بسنوی مبارک دیشا ناگہانا بد سعید الرحمن قاری سے بیو کس ولاڑی آغا مقتدی بولاڑی لسنی کئی بکمیوی مجرم بوی لسنی کئی بکمیوی او سبوی مجرم بوی آواز بکی قاری صاحب کا مخاروان و مصور کا مخاروان ما تو گو رکھا ولی اجی صاحب خیر خودے وی اجی صاحب بلاو لگا بچی لسنی کئی کمی دی زوی نہ بدی ہوختے بھی کنا وی زوی تم ویلی اے بچی ما در تا بنگلہ جوڑا کڑی وان ما در تا مکان جوڑ کڑیو و بچی لسنی کئی راکا بچی راتا ویلی پلارا کار دی خپل دے ز تیار نہیں مان امران لاڑو لور تم ویلی لور لسنی کئی راکا لور ویل ز تیار نہیں مان بی بی تم ویلی اے بی بی لسنی کئی راکا اغویل ز تیار نہیں مان مصور بورتوی انشاءاللہ جناب قاری سے محتمم سے بورتوی انشاءاللہ رازا ما سر راشا سکے را باندے تو میں نے رو رہے ہو نا میں زوی نا زمان بل نزدی رشتہ داری رازا مڑا خیر خودے رازا
لاس راکا دا لاس بیدا سی اونی سی یاد ساتئی قسم کو خدای ټول خلق بدر نہ لارشی خود قاری سے بچیان او شاگردان بتدا سے ولاڑی او اللہ تبا عاجزی سر درخواست کی یا اللہ یا رب اجی سے زامنو پری خودو یا رب اجی سے بزرگانو پری خودو یا رب اجی سے برونو پری خودو یا اللہ زما یو درخواست دے تا وعدہ دا کرے دا چیزو چالا دا قرآن عزت ورکم دا قرآن شرف ورکم زد اغیب پلاس باندی لس کسان جنت تبوزم رب کریمہ او زم درخواست کم اللہ دا دی دا لس نیکی پخپل فضل پورا کاؤ بغیر دا لسو پورا کیدون بغیر جنت تبوزا پا ایمانی وی داخلے کہ وزیر خدے جواب را کئی مصور خدے زب چیکینا سم خدے زب وزیر سکم ما سرات چٹاکی چرستانے والا انہی ولی وزیر سے براتا ویلی زخپل کار کا وجہ چرسونا گرزے دادے حال دے اوہو دنیا نمی دو گناہ پندو نزان سرولو منصف کی قضاو اللہ رب العالمین دا علم پا برکت باندی او بخلما روجب کی خراب وا زمانور اعمال خرابو اللہ رب العالمین ربان دے رحمو کو دیو قاری سب دے برکتا دیو مولانا سب دے برکتا اللہ دے جہنم نچیر دا بوتلم جنت تا بوتلم پیوان منگا ہوتا سی پورنا بچولا جوڑو چی بچولم سہولتی و مالم سہولتی آخر کی خودی بوداگانو تا بید غوا کمرا پاتی ما یو زیدہ تلیو میں بابا بیان میں زمان خوارزے کی بیان ہے ما دا سی توکلی خبر ہوگلا ما ویلی اکثر منگا دا بوداگان خواران ظلمی کتب کی مال راوڑی دا کمرہ دا پلان کی بچی شوا دا پلان کی شوا دا پلان کی شوا آخیری دی دروازہ کی چکم کمرہ دا گڑو چیلو والا کمرہ زمان دی علاقوں کی خول تک کمرہ کورن لگڑ گڑی دا خو خاری کو مرلی گرانے دی نو ال تبید آخیری کو دا دروازے سرنا دا دی بابا تا منگا ورکو دکا چی اوہ بابا شور رزیت تے چرگانو سرم جگڑی منگتا بانی بیکو چی وقت دعا دا بابا راشی منگ یکم زی لکو منگ اخیری دروازی لکو آئے ہائے زما سپنگیرے چی اس اللہ تنزدے شو منگا دروازی تنزدے کو اس ددی زی سشو بہترین کمروا دد پارا پا اوڑی کی ایسیو دد پارا پا جمی کی بہترین ایٹرو دد پارا نرم خوراکونو دا خود دی بابا جی د سپنگیری برکتو چیز قال اللہ و قال الرسول بیانو زمان دا بوداگانو زیبے دور والا کمرش یاد ساتی مال تا خبر ہوگا مال دیر بداسی یو بابا نہیں اوچش ویلی استاجی پرونی مرا سر جگڑا کرے پرونی مرا سر بوداگانو سر جگڑا مکوئی سپین سر و مہنگ سر جگڑا مکوئی سپین گرے پلار وہ طالبہ قسم کو خدے چھے دے چانا سپین گرے پلار راضی تلے اگا جنت کے دے الحمدللہ دے چانا چھے راضی پلار دنیا نہ تلے اگا جنت کے دے زوانانو نن زمان دے پلارانو سر پا دو شہنو جگڑا دا پلار ماتوی بچیا دا موبیل غلط استعمالے زوی دا موبیل غلط ما استعمال ہوا زو پلار تویم استاد وقت خبری تلی دی دا دی وقت خبری کوا نن زمان سپین سر مور مانا پدی خبرا چی بچیا تلگ راشی زو استاد مینی محتاجیم زو استاد شفقت محتاجیم بچیا زو استاد مینی دا آواز محتاجیم نن مور تا من آواز نکو عزیزانو یاد ساتی سلسل دیر بل طرف تروانا دا ظلمو تاس مخاطب کوما ما تا متوجہ شی بوداگانو تاسی تنویم تاسی زمان مشرانی زمان ایس ما سر نشتا خود دو شیان اللہ مالا فطری را کری الحمدللہ یو دا ہر سپنگری عزت و قدر دا زمان دا نبی سنتی الحمدللہ یو بودا تا قسم پا خدای چی بودا ما تا سپیڑ را کئی وم دا مخدر نیزدے کوم چی لاس را پسرا عبود نکی تکلیف در تا اندر سیگی نزوانانو جنت دا بودا پلار خپو کے دے جنت دا بوڑای مور خپو کے دے رنبی خبر داکم دا علم مقصد دادے طلباؤ تاسی تویم بچیانو تاسی بد عبداللہ ابن مسعود کردار ادا کوئی تاسی بد ابو حریرہ کردار ادا کوئی تاسی نبا انشاءاللہ نن قاری سعید الرحمن سے دا حفظ دستار در تتڑی کہ ادب در کراغے سمود آباد با انشاءاللہ دا بخاری دستار تڑی انشاءاللہ
نو یو خبره دویمه خبره زه تاسو سره عاجزۍ کې او په ډېر فقیرانه انداز درخواست کوم چې ورونو ادب سلسله شروع کوي ادب جنازه وتلې ده د خپلو مشرانو ادب کوئ د خپلو مشرانو عزت ساتئ ما تاسو ته خبره کړې وه قاسم نانوتوي رحمت الله علیه په هندوستان کې نور علما هم غټ غټ علما خو الله د قاسم نانوتوي نه کار واغستو ولی قاسم نانوتوي رحمت الله علیه کې یو بهترینه خبره دا وه چې هغې کې انتهایی ادب د طالب ادب کړي د عالم ادب کړي تر دې پورې طلبا راغلي د شپې جمعات کې د په جمعات کې پراته قاسم نانوتوي رحمت الله علیه مبارک ورته وای تاسې راغلي طالب لګي د جامع وینځي کپڑے او ورته راغلي بچي دا کپڑے به ته زو وینځم هغه ورته ولې ته وینځي وای بچي دې د پاره کپڑے درته وینځم چې تستړی استوماني او څنګه راغلي وای دلته د قاسم نانوتوي په نوم باندې مولانا صاحب دغه تراغلي کتابونه تنه شروع کوو هغه وی ښه وی ډېره ښه ده بچیا بس وی کپڑے اوس ماته پرېږدئ هغه ورته وي نه نه بابا ته کپڑے مه وینځه ته خو سپین ږیری سړی ویل پرېږدئ بچیا نو خیر دی زه به ته کپڑے وینځم کپڑے ووینځلې قاسم نانوتوي رحمت الله علیه لاړو سبا چې طالبان لاړل درسګاه ته چې ګوري قاسم نانوتوي رحمت الله علیه طالبان له درس ورکوي بچی باندې پوه شو طبیعت یې خراب شو زر ورته رانږدې شو بچی دې خوا راشه وایي د شپې رازونه د ورځې خلقو ته مه وایه زما استاد سودا د الله د رضا دپاره وه قاسم نانوتوي نه چا تپوس کو تا نه الله ډېر لوی کار واغوستو وایي دا د پلار او د مور د دعا برکت دی درخواست مې دا دی خپل عبادت که په الله قبلوئ د مور او پلار به قدر کوئ مونږ ته قرآن کریم دا تعلیم راکوي 15 سپاره کې اللہ جل جلالہ فرمائی مور و پلار تا ترخ خبر مکوا اف قدر مرتم کوا عبدالرحمن باقی رحمت اللہ علیہ منا سے درسگاہ کی یو طالب العلم راغ دی ورت پاسی دو ورتوی اے بچی اما ترا نزدیشا طالب العلم ورت راغ ورتوی اے بچی د خدای د رضا د پارا استاد د الله په ذات قسم وی بیګا د کوم عمل کړي تهجد ډیر کړي وینا وی تلاوت ډیر کړي وینا وی کوم یو عمل دی کړي دی ورتوی ما اس عمل کړي نه ما ته پته نشتا ورتوی بچیا هر څه عمل دی چې کړي ما ته وایا تندې ورته خپل ګیره ورته خپل که طالبانو د ټول ګوري چې خدای پاک په استاد باندې څه چلو شو د شاګرد کله زنه خپل کله تندې خپل طالبان خو شکی قوم دي چې همدته استاد متوجه دي څه چل دی غټه ګیره دا د رنگ نه تور دی او استاد ځان ته نه ځکه او جاری ورسره ورته وي اے بچیانو زد دې طالب نه تپوس کوم و بچیا درو موایا اے طالبانو راشي د دې طالب ګیره وګورئ تاسې لاس ورباندې کیدی او بیا خپل لاس پوزې ته راوړئ خوشبویي محسوسه کړه که نه بیا ماته ووایه هر یو طالب راځي مزیداره خوشبویي ده ورته وی بچی اوس حال ووایه ورته وی اے استاذ محترمه زه به چې کله کور ته لاړم مور به زما ویښه وه ما بیا خپې کې منډلې ما به کتاب کې خودو د مور خدمت به مې کولو د مور خدمت به مې کولو په دې ورځ لاړم مور مې وده ده ما ویل یا اله العالمین ما نه خو نن د خدمت موقع لاړه زما د مور تلې د بړستنې نه بار ما ورباندې ورو ورو دا خپله ګیره داسې ومږله ورته وی اے بچیه بیګا دې په ګیري کې جناب رسول الله ګوتې والے دا دا غوت خوشبوئی د طالبانو تاسو ته د مور او پلار خپې بخکلوي خپې به زور کوي سر به کې منډي قران مونږ ته دا وایي چې د دې د وړاندې به اوف کلمه نه وي ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما ټول انسانیت او نقشې راته جوړ کړه نو د مور او پلار خدمت وکاو د خدمت دو صفت انسان کې الله راولي چې د مور خدمت کوي د پلار خدمت کوي الله علم د برکت والا ګرځي امام بخاری رحمت الله علیه
د عراق نه د بصرې نه مور حج ته راغلی وه او احمد بن اسماعیل ورسره د ضرورو هغه ورسره راغلی و. امام بخاري د بصرې نه ځان را ورسولو مکې مکرمې ته. چا دې تپوس وکړو ای امام بخاري ته هلته روانې څه وجه ده؟ وایي هلته زما مور راغلې ده چې کله راغې خلقو به حجر اسد ښکلولو. څه به یې ښکلول؟ څه به یې ښکلول؟ حجر اسد خو پېژنې. الله دې موږ تاسو ته ښکلول لا نصیب کړي. امام بخاری رحمت الله علیه به مو ورته ویل مورې لاس راکا، په لاس به یې ورته شونډې کېښودلې، ورته به ویل ای زما ګرانې مورې انشاءالله کومو خلقو ته چې په حجر اسود باندې کم برکات ملاویږي هغه به ما ته الله ستا په لاس را نصیب کړي. د مور او پلار نو الله ته نه هغه سړی جوړ کړو چې نن د هغه کتاب الحمدلله څومره لوی مقام الله ورکړی. دویمه خبره دا درته کوم ورونو، کوم سړی چې ادب کوي طالب العلم الله به علم کې برکت اچي، او کوم مالدار چې سخاوت کوي الله به مال کې برکت اچي. نو چې دواړه یو ځای شي بچي به د نیکان وي، ستا به الله رب العالمین آخرت ښایسته کړي. زما درخواست دا دی، ما ته خو نوره پته نشته خو دا د مولوي صاحب بچي دا ډېر نیکان خلق دی، زما ورباندې قسم درته خورم زما په اعتماد دی. نو زه درته یو خبره کوم، غټه مدرسه ورته جوړه ښکلې غټه مدرسه د ژوند پته لګي نه. هر یو ملګری دا زما خیر لازي خامخا چې څوک د چا سره تعاون کوي نو د هغې سره د هغه مینه وي. که ما ته مولانا صاحب وایي زما دا ټول ملګري خیرخواهان دي، د ټول قوم نه زه خوشحاله یم مطمئن یم او د ټول قوم ته دعا کوه. خو عزیزانو سردار کونین عثمان ابن عفان ته بیل شان دعا کوله، کړې ده که نه ده کړې؟ عبدالرحمن بن عوف ته بیل شان دعا کړې ده. ګورئ بعضې وخت کې دا مقتدیان را ولګېږي. ما ته د حاجي صاحب خبره کوله مدینه منوره کې ناستو، ما ته ویل مدرسه کې څه ضرورت دی؟ ما ویل حاجي صاحب زمونږ کمرې جوړ شو په هغه کې دا کارپېټو ته ضرورت. زوی ته موبایل وکړل بچی دله وای د څو کمرو؟ ما ویل بس اته کمرې دي څلور دي ولېږي چې موبایل مدرسې ته وګورئ د اتو کمرو هغه سیزونه راغلل الحمدلله کمره کې مهوار کړل. ناظم صاحب راته ویل د زړه مې ورته دعا وکړه، اوس هم دعا کېدو دا نه چې یاره مونږ سره د دې نورو خلقو سره مینه نشته. ورونو دا زمونږ بچي دي، په ایمان یو چې ستاسې بچی څوک نوکر کړي هغې وزیر له باید د شپې بوټونه غواړي که نه غواړي ورته غواړي او چې لار راته پخه کړي ګاډي ته سهولت میلاو شو که میلاو نه شو ته څومره خوشحاله ویاڼۍ درته پخه کړه بیا در نه وټ خامخا غواړي په ما دې حق و زما حق دی. دا زمونږ بچیان دي. چا چې دې بچو له کوټه جوړه کړه، چا چې دې بچو ته پکې ولګولو، چا چې دې بچو ته لیټ ولګولو، موږ ورته دعا غواړو که نه بیا غواړو جواب راکړه. نو موږ هم ښه لیوني یو والله لیوني ځکه یو بچیم د دوی دی او دعا هم ورته موږ کوو. بچیم د دوی دی دعا ورته موږ کوو خدایه مال یې ډېر کړي، خدایه مال یې ډېر کړي. خدای نو مال خو یې ما ته نه دی راکړی، مال یې ما ته نه دی راکړی. قاري صاحب ناست دی مخامخ مال ګورې قاري صاحب زه روټۍ د جلسې ما خوړلی الحمدلله. ما یو پروګرام اوس کړی راغلم هغوی ویل چې مال نه زما به قسمت چیرته خو دوی ویل چې نه یو حاجي صاحب دی هغه خپل کور کې تیاری کړی موږ درنه پیسې نه وړو روټۍ درنه نه خورو او دعا درته غواړو. ما باندې ډاکټر بیان بند کړی خو زه بیان کوم زه هم که دا خبره مې الله قبول کړي دا درد مې الله قبول کړي. نو عزیزانو علما ستاسې خیرخواهان دي. خبر آخر کې کوم ابو دردا یو طالب دی د نبی علیه السلام په لاره ناست دی او د قرآن کریم درس ورکوي خو نور دی ورباندې او د عربو نور تیز دی، نور ورباندې دی او د عربو نور څه دی هغه تیز دی. نو صاحب یو کس راغی ورته وایي چې تلم دلته ناست وي نور ته لږ سوری در باندې کوم خولې در نه ډېرې زیاتې روانې دي څادر یې راواغوستو او په ابو دردا باندې داسې ونیولو داسې دی ورته لاندې ګوري چې حضرت بس دی که نه ته زه خپل کار پسې لاړ شه زما خو ټیم ډېر دی. ورته وی ما ته پته ده چې ټیم دې ډېر دی خو نورم تیز دی و د خدای بنده زه ستړی کېږم نه زه به هغې پورې تا باندې څادر نیسمه چې زه ستړی شوی نه یم. ابو دردا رضی الله تعالی عنه ته سهولت میلاو شو. ای عزیزانو خوله اوچه کړله ورته وی ای کاکا جی لاړ شه
پما دی سورے جوڑ کرو اللہ رب العالمین دی پتا سورے جوڑ کی بس سڑے لاڑو یہ نیم گھنٹہ دا علماء سر صحبت پدی طلباء شفقت پیدی لوز گوری خواہ پیدی لگوری ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملار سڑے پدی اخپل لار لار سار وقتی را پاسی گی سڑیم جاڑی چی بی بی را پاسی دا غم جاڑی ورطوی اے بی بی تولی جاڑی ورطوی خاوندا کما ٹوٹا ٹوٹا کی خو اے خاوندا زخو اظہار دیوی خبری کوما کتما سر عرص کے کوا وہ بی بی سشے دے ورطوی اے خاوندا پروندی چی ہر یو عمل کرے دے ما تبیگا دا مسلمانانو پیغمبر دا ایمان زیر را کڑے دے اور تو اے بی بی تا تا خود مسلمانانو پیغمبر زیر در کڑے دے خو اے بی بی مام بیگا خوب لی دلے دے ما دا دی پیغمبر پہ او طالب باندے لگ ٹیم دا پارا سورے جوڑ کو اللہ رب العالمین بیگا دا موسیٰ علیہ السلام پوڑان دی اللہ دخلی پیغمبر خاتم النبیین صحبت را نصیب کو او ماتے اول چی کلمہ را پسے وایا او غیرت مندو پیشاور والاو یہودی دا دیار لسو کسانو سرا پا پینزو منٹو صادر نیولو سرا اللہ جنت تا ارسول موتا با جنت تا نرسی بالکل بم رسی انشاءاللہ مدرسی جوڑ کئی جماعتونا جوڑ کئی رازی دا شیطان سر مقابلو کئی دا مکان چتانا پاتشو دے بانی بستا دا ورسو جگڑی پینزمر لے زیدے لور بزان دا حسوڑی زوی بزان لا حسوڑی ہر یو بزان لزان لا حسوڑی کی دیش استاد پینزو مرلو کور عدالت تا ارسیگی بے با علتا تحصیلدار رازی بے با علتا پٹواری رازی ستا دیوالو نا بناب کئی راشنن اگا مکان جوڑ کا چستان بات پاگی کی وسعت رازی داغی خلق دیریگی تا پاگی کی ورسا دیریگی اگا کورون سدی مدارس او مساجد دی نو دو خبر مطالبہ میں درنا اکڑا اس یہ با دا مور و پلار قدر کو کا نبا کو دیکھ با انشاءاللہ خوئے خود زرنا ہوائی بائی ایسے نا چی اماغا کار تبلیغ والا کار را سر ہونا مولانا بجلیگر صاحب رحمت اللہ علیہ ولی وہ یوزیت تبلیغ والا را گئے تبلیغ والا خدا سے خلق دا جب ایک کافی راوالی گر بے سوئی پاسے گا سلور میشتو والا نام اولی کئی بیاوی چلے والا بیاوی اشرے والا دا سے بابا غلے ناس تو خدا پاک دا بو سکینی کلا بے بے من اوپاسی ورنو علی نامی اولی کئی بابا غریب جو خدا پاک دا خدا لپری امتہ نظر کی نیولے پریدی دینا بابا بس کونٹے اولا گولا و نیخش نیولی کا بچیا زمانہ مولی بابا نامد اسدہ ویل پلان کے ویلی سکی اولی کم سلور میشتو کے ویلی نا ویل چلہ کے ویلی نا ویلی سیروزہ کے ویلی نا ویلی شبی جمعہ کے ویلی نا سکی اولی کم بابا ویلی اغا سکی اولی کے خلق ہوئی او بے نکے وی ارادہ وی امدہ غدا نو کدس انشاءاللہ را سروائی گا نا پا دی خم بورے بیا که کار بونشی ده چانا مورو پلار خفائی نن بورزی ده خیره ده جلسینا ده سعید الرحمن سب ده زینه تحفه یوسا موری مانا خفاوی بیگا سلور میشتوشی مانا خفاوی موری معافی ده موری با معاف اللہ چی خزی لا ده خزی پا وران ده مور تلار شی زما با خزا ناستا پا خدای می دی قسم واللہ باللہ ما ده مور تلے دا سی پا جبا سٹلے دے الحمدللہ دا ما مور تا منصب نورت لو غریبی دے پا خدای می دی قسمی چی دا اغی سٹلو دا تلی دا خور کم برکتو واللہ کا غصہ کتاب کی پیدا کولیش سوال در تکم چی دا چانا مور و پلار نارازی که پلار تی نارازی عزت مندو دا مولانا صاحب ضربم خوشحالشی او بیگالبم انشاءاللہ آقا پا خوب کے گوری انشاءاللہ چانا مور نارازی مور با پخلا کوئی انشاءاللہ چانا پلار نارازی پلار با پخلا کوئی انشاءاللہ وزوانانو یہ نرائی ارادہ را سرو کی پب جی گیم با نکوئی انشاءاللہ پب جی گیم با نکو اللہ دی منگو تاسو ٹولتے نا اساد
زه خو ځکه نه کوم چې پوهېږم نه ورباندې ما دې چل نه او که تاسې پوهېږئ ورباندې نو ګناه هغه ده چې سړی ورباندې قادر شي او بیا یې پرېږدي ستاسې پرېښودل به اجر وي انشاءالله. او درېیمه خبره ده نه دا مطالبه کوم چې وروڼو ما ته مولانا صاحب نه دي ویلي خو ګورئ زه چې هر ځای ته لاړ شم زما یو ورځو تمنا وي زه یم چې الله ما د دې مدرسې رکن وګرځوي. قیامت کې دا طالبان زما بچي به انشاءالله را پاسېږي دوی به جنت ته ځي. یو خو به د لمن نه راونیسو چې ما هم ځان سره بوځه دی به وایي چې مولانا صاحب ته خو زمونږ د علاقې نه وي ته خو د کوهاټ بډهبېرې ځنګلي نیر نه راغلی وي ته خو بډهبېرې نه راغلی وي مولانا صاحب ستا به څنګه چلي ویم نه که نه بچیا کومې کښتۍ کې چې ته ناست وې دې کښتۍ کې یو وړه تخته ما هم لګولې وه یې وړې کښتۍ کې ما هم داسې توتن کې لګولې داسې نو که دې کښتۍ کې دومره توتن کې نه وي نو اوبه دننه کېږي که نه دننه کېږي نو ګوره ما هم پکې توتن کې لګولی دی استا کښتۍ کې زما هم تعاون دی او هلته خو بیا ریا نه وي نو چې دوی جنت ته ځي موږ او تاسې به جنت ته بوځي انشاءالله. نو د دې مدرسې دپاره څه مطالبه درنه کوم مولوي صاحب دې نه خفه کېږي محترم صاحب وایي زه خو غواړم زه د هزاروي صاحب بچی یم په دې میدان کې او په روټۍ نه خوړلو کې د شاه اسماعیل شهید بچی یم الحمدلله تمه توقع نه کوم ګورئ والله بالله چې مدرسې ته لاړ شم جلسې ته لاړ شم ویم نن د اخري همدغه عمل دی بل ته د خدای به یې پاتې کړي نه زما اوس څه پته لګي زړه د وره به راځي اسکیډن به کېږي کور ته به رسم نه به رسم دا نور د جلسې به کېږي نه به کېږي پته لګي خو اوس دا فی الحال ټیم نه به څه واخلو فایده به ترې نه واخلو څه به ترې نه واخلو نو تاسې کې الحمدلله کروڑپتین شته دی لکپتین شته الله دې ورته اربونه ټولو ته در نصیب کړي خو مال د عثمان غني مال دې الله درکړي چې محبوب مبارک ما بلې جمعې باندې اعلان وکړو خپله مدرسه کې مالې 4 لک روپو د ضرورت قرضه 14 لاک ده خو غواړم 4 لک روپۍ مال چې څو کسان پاس کې صادر به نه ګرځو یو مقتدي مې پاس دی وایي 1 لاک روپۍ بل دی خوا پاس دی وایي 1 لاک روپۍ بل پاس دی وایي 50,000 بل پاس دی 25,000 چې څنګه به عمل بس نور کېنې خبره ختمه شوه الحمدلله د خدای په ذات مې قسم وي چې هرې مدرسې ته لاړ شم زه هم چې دې مدرسې ضرورت ټول زه پوره کوم نو الله بیا زمونږ پوره کوي د درخواست مې دا دی چې دې مدرسې سره داسې تعاون وکړي چې زه یې ورته والو خدا به هم درته ووایم زه اوس روان یم یو 26 تاریخ دی غالبا د یو مدرسې افتتاح ده هغې سره مدرسې سره خوا کې کور و پروس کال مو جلسه کړې وه مال خدای دې کور والا ته غټ کورونه ورکه او ښایسته مارکیټونه ورکه او یا الله دا کور مدرسې ته وقف کا تاسې په خدای باور وکړئ اوس روان یم د هغې کور افتتاح به کوو 5 پکې کمرې دي ښکلې برنډه ده هغه به د جومات نه دروازه ورکوي خدای پاکه مدرسه غټه کړه الحمدلله مولانا صاحب ویلې مولوي صاحب عجیبه کار وشو هغې سړي ته الله رب العالمین ستاسې په دې فردوس کې دا د چرګانو چوک چې ورته وایي دلته ورته ویډیا کې الله یو دکان ورکو او برم به چې کوم دی ښکلی مزېدار وړوکی دکان بل هم شته یو په سله الله ورکو یو په سله نو مدرسې دپاره به اراده کلکه ساتو خدای هم کورونه غټ کا الله دې نور جایدادونه هم درکړي الله دې بنګلې هم درکړي خو چې قاري صاحب ته غټه مدرسه جوړه کړو انشاءالله خوښه مو ده د ټولو اراده شته که نه کلکه اراده چې خلک کوي او بیا یې نه کوي هغه اراده نه د زړه اراده مو شته الله پاک مو خوشحاله که خدای پاک دې درته حلال مال در نصیب کړي زه خو وایم چې زه هم در سره دې کښتۍ کې در سور شم ما هم ځان سره پرېږدی که مې نه پرېږدی جواب راکړه پرېږدی د زړه نه ووایه یا الله د دوی د سر خوځېدو سره د دغې